مرکز قلات او یو شمېر ولسوالۍ کې 14 نوي مخابراتي سایټونه فعال شوي دي. د زابل ولایت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست په همغږۍ د روان لمریز کال له پیل راهیسې د دغه ولایت په مرکز قلات ښار او یو شمېر ولسوالیو کې 14 نوي مخابراتي سایټونه فعال شوي دي. د یاد ریاست د مسؤلینو په وینا په دغه ولایت کې لا هم د 32 نورو مخابراتي سایټونو پر فعالېدو کار روان دی چې په بشپړېدو سره به د دغه ولایت 95 سلنه ساحه د مخابراتي پوښښ لاندې راشي. په عموم کې د زابل ولایت او د ولسوالیو په شمول الحمدلله زموږ د مخابراتي خدمات پراخ شوي دي. لرې پرتو ولسوالیو اکثریت ولسوالیو ته رسېدلي دي. همداراز د دې په څنګ کې په مرکز قلات شاجوی ولسوالۍ په دې کې سوري ولسوالۍ کې د مخابراتي بعضې مخابراتي شرکتونو لوري څخه پروژې خدمات هم وړاندې شوي دي چې په دې کې د انټرنیټ په کیفیت کې ښه والی راغلی ده. بلخوا ځایي اوسیدونکي د مخابراتي سایټونو له فعالېدو خوښ دي او د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه په دغه برخه کې د لا ډېرې پاملرنې غوښتنه کوي. او د ټلیفون اړیکو ستونزې به هم ډېرې وي، اوس ډېرې حل شوي دي. بیا هم له حکومت یا له کومې برخې چې د دوی دي له هغو نه غوښتنه کوو چې د انټرنیټ ستونزې نور هم راکمې کړي، انټرنیټ راته تیز کړي. الحمدلله ډېر خوشحاله یو. شنو موسیقه کې نورې اته وایي دې موسیقه کې دا خادې ودرولې، بیسیمه ودرولې او عربان ولو ښه فعالیت کوي، ښه کارونه کوي. انشاءالله نیټ هم فعاله ده او نور ټلیفونان هم په بعض ساحو کې پخوا کار نه کاوه، اوس یې کوي. د یادونې وړ ده چې پر دې وروستیو کې په ټول هیواد کې د مخابراتي او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د پریکړې پر بنسټ د بېلابېلو مخابراتي شبکو د غږیزو اړیکو او انټرنیټي کڅوړو په بیو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. بیا هم ستنېږو خوست د خوست ولایت